درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د ولسواکۍ پر مهال د ملي امنیت جرګې سلاکار وایي چې د کابل د نیولو پر ورځ دوی یو پلاوی دوحې ته طالب ډلې سره د خبرو په پار لیږه، خو د تمې بډ یا خلاف اکار بدل شوی و. حمدالله محب ازادي راډیو سره په خپلې تازه مرکې کې دا هم ویلي چې د اګست پر 15مه وګړي له ارګه په وتلو وو. بهر وزارتونو او نورو بنسټونو کې هم اکر د ارګ په ډول و. نوموړي ویلي چې موږ تمه درلوده چې امنیتي ځواکونه به له ځان او د کابل له وګړو ساتنه وکړای شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا لخوا افغانستان سره د 1 میلیون ډوزه کرونا ویروس بډ یا ضد واکسین او 440 میلیونه امریکایي ډالر مرستې مننه او ستاینه کړې. پخوانی ولسمشر پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې هیله لري امریکا په راتلونکي کې هم افغانانو سره دا ډول مرستو ته پایښت یا دوام ورکړي. راپور وایي په لکونو ډالر تاجکستان کې افغان استازولۍ ته استول شوي. پژواک خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د تیرې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې شاوخوا 980,000 ډالر په تاجکستان کې د افغانستان استازولۍ ته استول شوي دي. راپور کې د چارواکو له خولې راغلي چې دا پیسې په تیروتنه کې یا د استازولۍ ته استول شوي دي، خو په تاجکستان کې د افغان استازولۍ یو کارمند چې په دې وروستیو کې له دندې ګوښه شوی دی پژواک ته ویلي چې دا پیسې په تیروتنه نه بلکې په لوی لاس تاجکستان ته استول شوي وي. هغه ویلي چې دغه پیسې په تاجکستان کې افغان استازي محمد ظاهر اغبر چې امرالله صالح ته نږدې کس دی له بانکه ایستلی دي. نوموړي ویلي چې د دې پیسو په ایستلو کې امرالله صالح هم لاس لري، خو تر اوسه پورې امرالله صالح او ظاهر اغبر په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د یادې استازولۍ ګوښه شوي کارمند دغه راز ویلي چې اوس مهال په تاجکستان کې د افغانستان استازولۍ بانکي اکاونټونه تړل شوي دي. روزګان کې چاودنې 10 ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. د روزګان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې 13 ورځ ناوخته په دغه ولایت کې چاودنه شوې ده چې په پایله کې یې 10 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي چارواکو په خبره دا پیښه 13 ورځ ماښام مهال د ګیزاب ولسوالۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 2 ماشومان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. دوی څرګندوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له تیرو وختونو پاتې یوې ناچاودې سرګلولې د ماشومانو په منځ کې چاودنه وکړه. د چارواکو په وینا ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي اکار یا حالت یې د ډاډ وړ بللی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.